كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. تاسې باندې فرض کړئ شوې ده چې کله له تاسې نه د کوم یو د مرګ وخت را نږدې شي او هغه له ځانه وروسته مال پرېږدي نو مور پلار او خپلوانو ته دې په مناسبه توګه وصیت وکړي. دا حق دی پر پرهیزګارانو. فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. نو چا چې وصیت واورید او بیا هغه بدل کړ نو د هغه وبال به د بدلونکو په غاړه وي. الله د هر څه اوریدونکی او په هر څه پوهیدونکی دی. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. البته کله چا سره دا اندېښنه وي چې وصیت کوونکی په ناپوهۍ یا په قصدي توګه حق تلفي کړې ده او هغه د دې موضوع د اړوندو کسانو په منځ کې روغه وکړي نو پر هغه باندې هیڅ وبال نشته. الله بخونکی او رحم کوونکی دی. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے مؤمنان پر تاسې روزې فرض کړای شوې لکه چې له تاسې نه د مخکې پیغمبرانو په پیروانو فرض کړای شوې وي. له دې نه دا هیله ده چې تاسې کې د پرهیزګارۍ صفت پیدا شي. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. د څو ټاکلو ورځو روژې دي کله تاسې نه څوک ناروغ وي یا پردیس وي نو په نورو ورځو کې د همغومره شمېر پوره کړي او کوم خلک چې د روژې نیولو وس نه لري لکه د لوی عمر او دوامداره مرض خاوندان او وي نه نیسي نو هغه د فدیه ورکړي. د یوې روژې فدیه یو مسکین ته خواړه ورکول دي او څوک چې په خپله مینه څه زیاته نیکي وکړي نو دا د همغه لپاره غوره ده. خو که تاسې پوهیږئ نو ستاسې لپاره ښه همدا ده چې روژه ونیسئ. د بقرې مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان دوهمه سوره ده په مدینې منورې کې رانازله شوې ده. 286 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 185 آیات څخه اورئ. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رمضان هغه میاشت چې په هغې کې قرآن نازل کړی شو چې د انسانانو لپاره له سره تر پایه هدایت ده او داسې څرګندې لارښودنې پکې دي چې د سمې لارې ښوونکي او د حق او باطل یو له بله په ډاګه بیلونکي دي. له دې کبله څوک چې له دې وروسته دا میاشت ومومي پر هغه لازمه ده چې دا ټوله میاشت روژه ونیسي او که څوک ناروغ یا مسافر وي نو هغه دې په نورو ورځو کې د روژو شمېر پوره کړي. الله پر تاسې آسانتیا راوستل غواړي سختي راوستل نه غواړي. له دې امله تاسې ته دا طریقه ښودله کېږي تر څو تاسې د روژو شمېر پوره کړای شي او په کوم هدایت چې الله تاسې سرلوړي کړي یې
په هغه سره د الله لوی وستایي او شکر کوونکی اوسئ. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. او ای پیغمبره، زما بندگان کله تانه زما په باب پوښتنه وکړي نو هغو ته ووایه چې زه ورته ډېر نږدې یم. بلونکی چې کله ما وبلي زه د هغه بلنه اورم او جواب ورکوم. نو هغو ته ښایي چې زما بلنې ته لبیک ووایي او پر ما باندې ایمان راوړي. ته دا خبره هغو ته واوروه، کیدای شي چې هغوی سمه لاره ومومي. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ستاسو لپاره د روژې په شپو کې خپل میرمنو سره یو ځای کېدل روا کړی شوی دي. هغوی ستاسو جامه او تاسو د هغو جامه یاست. الله ته څرګنده شوه چې تاسو په پټه پټه له خپلو ځانونو سره خیانت کوئ، خو هغه ستاسو ګناه وبخله او در تیر شو. اوس تاسو له خپلو میرمنو سره د شپې یو ځای شئ او کوم خوند چې الله تاسو ته روا کړی دی هغه واخلئ. همدارنګه د شپې له مخې خورئ څښئ تر هغه وخته چې د شپې د ترږمۍ له تورې لیکې نه مو د سپې د داغ څړیکه تر سترګو شي. له هغه وروسته دا هر څه پرېږدئ، تر شپې پورې خپله روژه بشپړه کړئ. او کله چې تاسو په جماعتونو کې څیله یاست یعنې اعتکاف کوئ نو د خپلو میرمنو سره نږدېوالی مه کوئ. دا د الله وضع کړي حدود دي، دې ته نږدې مه ورځئ. دغه شان الله خپل حکمونه خلکو ته په ډاګه څرګندوي، ښایي چې هغوی له ناوړه چلند نه ځانونه وژغوري. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. او تاسو مو په خپل منځو کې یو د بل مال په ناروا توګه خوري او مو هغه حاکمانو ته په دې غرض وړاندې کوي چې تاسو ته په قصدي توګه او ظلم سره د نورو د شتمنۍ د خوړلو فرصت په لاس درشي، په داسې حال کې چې تاسو پوهیږئ. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. خلق لتا څخه د سپوږمۍ د نری کېدو او غټېدو په باب پوښتنه کوي. ووایه دا د خلکو لپاره د نیټو ټاکلو او د حج نښانې دي. دا هم ورته ووایه چې دا څه نیکي نه ده چې تاسو خپلو کورونو ته د هغو د شا له لوري ننوځئ. اصلي نیکي خو دا ده چې انسان د الله له خفه کولو نه ځان وژغوري. نو تاسو خپلو کورونو ته د دروازو له لارې ورشئ، له الله نه ویریدونکي اوسئ، ښایي چې بریالیتوب در په برخه شي.